خواخه یم او ټولو ته دې زما له طرفه لوی اختر ډېر ډېر مبارک شي. د پروګرام آغاز کوو د کلام پاک تلاوت نه. د کلام پاک تلاوت دپاره زه خواست کوم امکان افریدي صاحب ته چې راشي موږ کلام پاک تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مدلل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا صدق الله العظيم. جزاك الله. فوق سيد ما على موبايل خلك د کلام پاک ښکلي تلاوت نه پس زمونږ د ننني بنډار صدر به زمونږ ګران مشر ښاغلی ګلسلام افریدي صاحب وي. امید ده چې ملګري به یې تایید کوي او دې سره زمونږ د غونډې مشران میلمن چې کوم دي هغه به زمونږ ګران مشر خالق شاه فاني صاحب وي او ورسره تیمور بنګه صاحب وي. نو امید لرم چې ملګري به یې تایید کوي او زمونږ سره د ننني بنډار اعزازي میلمه چې کوم ده هغه زمونږ خوږ ملګری امجد علي خوږ صاحب ده. امید لرم چې ملګري به یې تایید کوي. د روایاتو تر مخه د مشرانو په اجازت باندې خپل مات ګوټ کلام کلام مطلب صدا سے ده چې زه اوزګار نه یم اختره د سینګار نه یم اختره. زه اوزګار نه یم اختره د سینګار نه یم اختره چم په چم دي جړاګانې د اظهار نه یم اختره. مننه. چم په چم دي جړاګانې د اظهار نه یم اختره لکه مات نختر نسکور یم اوس چنار نه یم اختره. مننه. لکه مات نختر نسکور یم اوس چنار نه یم اختره او کم یار تپوس له راغلو نو بیمار نه یم اختره. مننه. کم یار تپوس له راغلو نو بیمار نه یم اختره او سترګې سرې مې د له غمه زه خمار نه یم اختره. سترګې سرې مې د له غمه زه خمار نه یم اختره د حسینو یارانو ته نور تیار نه یم اختره. مننه. د حسینو یارانو ته نور تیار نه یم اختره او زه همدرد یم دړې وړې هیڅ د کار نه یم. ډېره مننه. د خپل مات ګوټ کلام نه پس رزم زید ناز صاحب په دې شعرونو بلنه ورکوم خپل ملګري ته چې خیر دی که سیری مې زړګی شو که نه. خیر دی که سیری مې زړګی شو که نه دا ستا ټول غم خو پکې ځای شو که نه او تا چې له بمه په ګلونو ویشتو هغه سړی خو لیونی شو که نه. خپل ګران ملګري شکیل اشنا صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ سره د خپل کلام شریک. شکیل اشنا صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټولو ډېره زه ته مننه کوم چې دې ښکلي بانډار سره جوړ کړی مې او بیا دومره ښکلیو شعرونو کې موږ کمزوري شاعر ته بلنه ورکول ډېره زه ته مننه وخت راکولو. خپل شعرونه درته یم. غزل نه وړاندې څو شعرونه دي چې څه په نازونو اداګانو راکټې شي ښکلي څه په نازونو اداګانو راکټې شي ښکلي زما او ستا په دعاګانو راکټې شي ښکلي. مننه. او هغه به ټول عمر خواري درته په سین لاهو کړي هغه به ټول عمر خواري درته په سین لاهو کړي چې په لمسون د راکبانو راکټې شي ښکلي. مننه. او دا خو په ښه خبره زړه ورکوي خوله ورکوي دا خو په ښه خبره زړه ورکوي خوله ورکوي لکه په خوی د ماشومانو راکټې شي ښکلي. مننه. او شکیله ټول به د وفا په طول پورا وي
شکیلا ټول به د وفا په تول پورا توراوي چې د تیرا په هواګانو راګاډي شیخ کولی مننه غزل د تیمه چې د زړه چمن معیار دغه سویران هم نه و د زړه چمن معیار دغه سویران هم نه و چې په بازار د خرڅو دومره ارزان هم نه و یقین د وشا کبل څوک مې په دعا کې یاد و یقین د وشا کبل څوک مې په دعا کې یاد و بغیر تا مې په لکه بل ارمان هم نه و او جانان ستا د جدایي ورونه داسې و چې جانان ستا د جدایي ورونه داسې و چې څادر مې وس و سلامت زما ګریوان هم نه و مننه او زما په مرې د چړه کې خدای ایثار ولې شوې زما په مرې د چړه کې خدای ایثار ولې شوې سړیه دلته کې شروع چرته اذان هم نه و مننه زما په مرې د چړه کې خدای ایثار ولې شوې سړیه دلته کې شروع چرته اذان هم نه و مننه او شکیلا ما په داسې جرم ځان وژلی و چې شکیلا ما په داسې جرم ځان وژلی و چې زما په کلي کې زما د مرګ اعلان هم نه شکیلا ما په داسې جرم ځان وژلی و چې زما په کلي کې زما د مرګ اعلان هم نه ملګرو دا و شکیل اسنا صاحب تاسو نه خواږه کلمونه واورېدو ممتاز صاحب وایي چې زړه به دې نه وي خو رضا به شې زه داسې یمه او ما سره مه کښېنه زما به شې زه داسې یمه او د لیونتوب پښې مه کوه خبره واوره دا ټوک نه دي په رښتیا به شې زه داسې یم ښاغلي قانون صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ سره خوب کلام شي کلام راغلی نو کمنټ ونه وای مال ته ماته راځي سره ډېر بلی فور نه طلبه ده ځان سره یو غزل په ټوپې کې وای او یو اندته کوي نه فیشن نه شي اسانه ونه انا قلت اول نه مشکل نه څومره ارزانه و سودا یو سړي خرڅه کړله په غبارو کې خپله سا یو سړي خرڅه کړله ډېر څومره ارزانه و سودا یو سړي خرڅه کړله په غبارو کې خپله سا یو سړي خرڅه کړله او نور نه یېرېږي خو کال نوی کېږي او په ما د زاړه باج پاتې شي کال نوی کېږي خو په ما د زاړه باج پاتې شي تبدیلي راشي خو محتاج پکې محتاج پاتې شي او منصور به قتل شي خو لمر په ګوته نه پټېږي منصور به قتل شي خو لمر په ګوته نه پټېږي د حق اواز د انګازې به د خلاج پاتې شي ډېر او زمونږ اختر سوي روژه په مزدورۍ تېره شي زمونږ اختر سوي روژه په مزدورۍ تېره شي که جامې یخلو د ناروغه مور علاج پاتې شي ډېر او هوا بدله شي تاتار هم ایمانونه راوړي بل خوا د ظلم مثالونه د حجاج پاتې شي او پلار ته دې وایه د ولور پیسې به وګټم خو پلار ته دې وایه د ولور پیسې به وګټم خو ځواني به لاړه شي په ځای به ستا رواج پاتې شي او کاروان مومن نه به سرتوره روبایي پاتې شي نور به تې څه داسې محل راج ناج پاتې شي ډېر یو دوه شعرونه به ستاسو په اجازه باندې سره نور وایم چې ما سره دوه ځایه ختمیږي د تشریح لفظونه زما د ډېرې بېوسۍ ستا د تشبیح لفظونه او د سحر بانک سره سم دست وایي چې زه هم ځمه د خدای د نوم سره څوک نه اخلي قبیح زه ته صبر د غم حروف را وګنډم بیماني شو ته هم نشول صحیح لفظونه او دلته د هر کتاب عنوان ښکلا ښایست او صورت دلته چا نه موندل اخلاص لده دلته کاروان مومند دلته ټوله سر درهمو کې دی دلته څوک اوري ستا بلي غوستا پسې
ملګرو دا و کروان مومند صاحب چې تاسو نه خپل خوږ کلام اورېدو. صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه د هر ښکلي په واده تېروځم، زما نه د غلطي اکثر کیږي او شپه به د مینې په کیسه تېروو، نورې خبرې به سحر کیږي. په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم امیر بیټني صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ملګرو او د صدر صاحب او د ځلان صاحب ما سره خو داسې نوي کلام نشته، خو زوړ کلام به در سره ووایې. د غزل نه مخکې څو شعرونه دي. ارشاد. کم یار څومره محبت وکړو خپل یار ته، کم هر څومره زاري وکړه خپل یار ته، جوړ مې نکړو د یوې ورځې بازار ته. کم هر څومره زاري وکړو خپل یار ته، جوړ مې نکړو د یوې ورځې بازار ته. او ما اختر ځکه زړو جامو کې تیر که، بې دیاره مې زړه نه کېدو سینګار ته. ما اختر ځکه زړو جامو کې تیر کړو، بې دیاره مې زړه نه کېدو سینګار ته. او کله کله په یارۍ کې داسې کېږي، نه اقرار ته خوله جوړېږي نه انکار. او صدر صاحب غزل ده چې ازغي که هر څومره ګلاب سره ترڅنګ پیدا شي، ازغي که هر څومره ګلاب سره ترڅنګ پیدا شي، او شمع ته خامخا په هر ځای کې پتنګ پیدا شي. ډېر ښه. او ازغي دې وکرل په تمه د ګلونو ناستې، ازغي دې وکرل په تمه د ګلونو ناستې، او کیدای شي بخت دې زورور د کلاوانګ پیدا شي. او د غوږ نیو به حوصله پیدا کوي په ځان کې، د غوږ نیو به حوصله پیدا کوي په ځان کې، او ممکنه نه ده چې د چا سره د جنگ پیدا شي. او ځلان چې بل شعر ده چې اوسپنه څومره چې مضبوطه شي خو بیا هم هلته، اوسپنه څومره چې مضبوطه شي خو بیا هم هلته، او ضرور ماتیږي چې په کوم ځای کې زنګ پیدا شي. او پلار تک تور مور د سپینه په ظاهر صورت خو، پلار تک تور مور د سپینه په ظاهر صورت خو، امید ساته د دې بچي به غنوم رنگ پیدا شي. صدر سے بل شعر ده چې د لمر که یو ذره له خپل ځای راوخوځېدو، د لمر که یو ځای له خپل ځای راوخوځېدو، زه به بیا وګورم چې دلته څوک پرې رنګ پیدا شي. او ساده سړی یم محبت کې عزیزي خوښوم، ساده سړی یم محبت کې عزیزي خوښوم، مینه که ونه شوه خو یو به بل ملنګ پیدا شي. او اخرنی شعر ده چې امیره پرېږده چې ستړی شي په خپلو پردو، امیره پرېږده چې ستړی شي په خپلو پردو، رباب چې هر څومره چیړي دومره یې ټنګ پیدا شي. د وخت راکولو ډېره مننه. ملګرو دا و امیر بیټنی صاحب چې تاسو نه خپل خوږ کلام اورېدو. ادریس عامل صاحب وایي چې دا نن څومره خراب دی، د پرون څومره ښایسته و، د علي کیلي کې مخ مې د پښتون څومره ښایسته و، او کتل دې په غوسه غوسه یو دم پکې مسکی شوې، اخ څومره خوند یې وکړو، دا بدلون څومره ښایسته و. په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم زموږ ګران ملګري امکان اپریدي صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک. ډېره مننه. موس هغه موبایل شته نه، غزلو به یو دوه شعرونه ویم بیا به یو غزل ویم. زه که په یو لاړم په بله واپس راغلم دا یم، زه که په یو راغلم په بله، زه که په یو لاړم په بله واپس راغلم دا یم، جنګ یم بیا درته کابله واپس راغلم دا یم. او تا را بللم نه او زما نه صبر نور نه کېدو، تا را بللم نه او زما نه صبر نور نه کېدو، ځکه بې باکه شوم په خپله واپس راغلم دا یم. مننه. بل غزل ته شعرونه یي چې نن و ولاړه هغه څوک ته عینې مخې ته، نن و ولاړه هغه څوک ته عینې مخې ته، که نه چا ایښې عینه و لمبې مخې ته. مننه. او ما د پښتون ضمیر سودا چا سره نه ده کړې،
ما د پښتون ضمیر سودا چا سره نه ده کړې چا ویل چې غرونه نه ټینګېږي پیسې مخې ته مننه ما د پښتون ضمیر سودا چا سره نه ده کړې چا ویل چې غرونه نه ټینګېږي د پیسې مخې ته او د پلار په مخ کې په اوچت اواز ونه غږېږي د پلار په مخ کې په اوچت اواز ونه غږېږي چې اسویلې چرته ونه کړې د ادې مخې ته مننه د پلار په مخ کې په اوچت اواز ونه غږېږي چې اسویلې چرته ونه کړې د ادې مخې ته او امکانه پرېږده چې لم راوړه د حجرې انګړ ته ژوند دی راځي کله ناکله دا کیسې مخې ته مننه د غزل مطلب یایي چې ته خپل طرف ته زور کوې او زه خپل طرف ته زور ته خپل طرف ته زور کوې او زه خپل طرف ته زور هیڅوک هم دلته نه کوي بل طرف ته زور او سرونه یې کاږي سم د تورو په مثال دي سرونه یې کاږي سم د تورو په مثال دي بڼو یې بیخي کړی دی ور بل طرف ته زور مننه او دولت ته که وحشت ته او که علم ټول د څر مې دولت ته که وحشت ته او که علم ټول در څر مې روان دی او کوي د غره ځنګل طرف ته زور او ته که زور کوې او د کشمیر ازادي غواړې ته که زور کوې او د کشمیر ازادي غواړې پښتون یم زما حق ته د کابل طرف ته زور مننه او شعر دی پکې چې آخري شعر دی چې امکان افریدي فطرتي مو رسېدلی امکان افریدي فطرتي مو رسېدلی کوو مونږ په ادب کې د غزه طرف ته زور هغه نه مخکې یو دوه نور داسې شعرونه یې سیریس غوندې یایي چې پردي جنګ له لاګلي اکثر خپل بچي دي چې پردي جنګ له لاګلي اکثر خپل بچي دا ځنې پښتونه خره بوتل بچي او زه یې په درد باندې دردېږم خپل الود یې ګڼم که پښتونخوا کې دي او یا که بل بچي غزل مطلع توسې په غوښتنه یایي چې اول چې ستا والا هغه کم او که خپل هغه کم اول چې ستا والا هغه کم او که خپل هغه کم د پېښور سره به ګورو چې کابل هغه کم او ما خو هر چل ور سره وکړو خو هغه مې نه کړو ما خو هر چل ور سره وکړو خو هغه مې نه کړو رباره ته ووایه اوس یې په کم چل هغه کم او که اجازت وي نو وهلی د سفر سخت یم که اجازت وي نو وهلی د سفر سخت یم لږ ویده کېږم چې دا سر دی په څنګل هغه کم او مړېږم نه خدایه د ښکلیو په کتلو باندې مړېږم نه خدایه د ښکلیو په کتلو باندې او موړ به پرې نه شم کوی ورځې پوره سل هغه کم مننه او مقطع یې و چې دا څه هغه کوې صفا خبره کوه دا څه هغه کوې صفا خبره کوه امکانه اوس پې د مېرمنه د غزل هغه ملګرو دا و زموږ ګران ملګری امکان افریدي صاحب چې تاسو نه خپل خوب کلام اورېدو ممتاز صاحب وایي چې ماښامه د خمار غوندې یو کس دی زما خوښ دی ماښامه د خمار غوندې یو کس دی زما خوښ دی ته نورې کیسې څه کوې خو بس دی زما خوښ دی او ممتازه ما ګلاب ورلیږلی څه به کېږي ممتازه رالیږلی واپس دی زما خوښ دی په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم زموږ ګران مشر ښاغلی ځلاند اورکزی صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک زه به درته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ما د ادب خوږو مینوالو
یقینا د نن چې کم اختریز بنډار د امیر بیټني صاحب په ځای کې را جوړ شوی دی او په دې کې د مختلف ټولنو ملګري راغلي دي او دلته یې ګډون پکې کړی ده په خصوصي توګه د نننی بنډار د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ او د ستوري د اسمان پښتو ادبي جرګې لخوا د دې پروګرام ته بیا شوي ده. زه د دغو ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې د اختر په دې موقع د دې خوشحالۍ په موقع او دومره ښایسته ښکلی بنډار را جوړ شوی ده او هر قسمه ګلونه پکې مخې ته راغلي دي او موږ سره خپل خپل کلمونه هم شریک کړو. ډېر ملګري داسې هم پکې شته چې هغه غزل شعر خو نشي لیکلی خو بیا شعر او ادب سره ډېر شوق او ذوق لري نو هغو هم راغلي دي دلته نن په دې ننني بنډار کې. او بیا زه په خصوصي توګه د امیر بیټني صاحب او دغه د انډیوالانو سالم ګل صاحب شو، بلال خان شو او مزمل خان دغسې نور چې څومره ملګري دي د هغو ټولو ډېره زیاته مننه کوم او څه په دې پروګرام کې ملګرو سره ډېره مینه وکړله او ډېر خدمت یې وکړو د دغو ملګرو. الله تعالی د دغه ځای هم آباد لري او انشاءالله موږ به بیا راځو دغسې غونډې پروګرامونه بنډرونه به جوړوو او په دې کې یوه غټه خبره خو دا وي لکه د نننی بنډار چې کوم را جوړ شوی دی په دې کې ټولو نه مهمه او غټه خبره دا وشوه چې ډېر ملګري داسې وو چې هغو خپلو کې یو بل نه پېژندو، لیدل کتل هم نه وو شوي او نن دلته راغلو یو بل یې ولیدو یو بل کلمونه یې واورېدلو یا خیالات یې واورېدلو نو دا ډېره ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده او زه تاسو ټولو ته د دې لوی اختر مبارکي هم وړاندې کوم. دا مبارک اختر د ټولو ته بختور شي او الله دې وکړي چې دغه اختر دغه خوشحالۍ دغه د موږ ته د امن او د سولې د سوکالۍ زری راوړي. زموږ په ګران هیواد پاکستان کې د الله تعالی امن راولي، په افغانستان کې هم خدای پاک امن راولي، هلته هم زموږ پښتانه ملګري دي، پښتانه دي ټول او دلته هم پښتانه هم دي که نور څوک دي هر څوک چې دي مسلمانان دي. موږ به د انسانیت خبره کوو موږ به صرف دا خبره هم نه کوو چې صرف پښتانه که هغه هر څوک چې وي که هغه هر مذهب سره تعلق ساتي که هغه پښتون وي که هغه پنجابی وي که هغه سندی وي که هغه نورو مذهبونو سره تعلق ساتي خو چې انسان وي بلکې انسان نه علاوه موږ ته دا پکار ده چې موږ په نورو مخلوقات دی الله چې څومره دي په هغه هم رحم وکړو. نو انسان خو بیا ډېره لویه خبره ده نو چې یو انسان ته تکلیف پکار ده چې هغه خپل تکلیف څوک هم دغه نه محسوس کړي چې یاره دا تکلیف زما تکلیف دی. نو ملګرو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. الله مو خوشحاله را د امیر بیټني صاحب یو ځلې بیا مننه کوم او بیا په خصوصي توګه زه د نورو ملګرو هم د زمونږ نعیم الله همدرد صاحب شو، خالق شافني صاحب او شکیل اشنا صاحب او امکان افریدی صاحب چې تشریف یې راوړی دی، زمونږ تیمور بنګش صاحب شو او ورسره زمونږ د ګران قرار صاحب او ورسره نور ملګري چې څومره دي نامه درنه هېره شوه. سحر ګل سحر زمونږ ډېر زوړ ملګری ده او دا ملګري چې کوم دي عمران شو او هغه عاشق صاحب. نو د دو ټولو یو جهان مننه کوو او چې زمونږ د خبرو ته غوږ ونیو او مونږ ته یې دومره توجه راکړله. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره دا ځای هم خدای آباد لري. ډېره ډېره مننه. زه به هم درته زړه غزل به ته اوروم نوي مو ډېر وخت وشو نه دي لیکلي. نعیم الله تا خو اورېدلی دا زوړ غزل بې جانانه ژوندون څنګه وي ما ګوره، بې جانانه ژوندون څنګه وي ما ګوره، په لمبو کې سکون څنګه وي ما ګوره. او زما سوي رنگ نه څرګندېږي، زما سوي رنگ نه څرګندېږي، هجر څنګه بیلتون څنګه وي ما ګوره. زما سوي رنگ نه څرګندېږي، هجر څنګه
بیلتون څنګه وي ما ګوره او مینه لولم مینه غواړم مینه سارم مینه لولم مینه غواړم مینه سارم بیا د مینې جنون څنګه وي ما ګوره ډیر ښه شعر ده او ډیر مې وڅرول ښه تجربه کار یم ډیر مې وڅرول ښه تجربه کار یم او پرامې پسې شپون څنګه وي ما ګوره ډیر ښه ډیر مې وڅرول ښه تجربه کار یم پرامې پسې شپون څنګه وي ما ګوره او په لیدلو به دې سترګې مړې نه شي په لیدلو به دې سترګې مړې نه شي خوږه څنګه ترسکون څنګه وي ما ګوره ډیر ښه او سړی وخت سره څرنګه بدل شي سړی وخت سره څرنګه بدل شي ګرانه نه ده بدلون څنګه وي ما ګوره ډیر ښه په مقطع ده پاسه ستوری د ادب په ځمکې ګول یم پاسه ستوری د ادب په ځمکې ګول یم ځلند څنګه زرغون څنګه وي ما ګوره پاسه ستوری د ادب په ځمکې ګول یم ځلند څنګه او زرغون څنګه وي ما ګوره ډیر بل دلته وایم ترانو ما وایم ترانو خو نه دا به یو غزل ده چې د دې ردیف ما خپل تخلص سره تړلی دی مزې کوه د ښکلو منځ کې بیا ناستې ځلنده مزې کوه د ښکلو منځ کې بیا ناستې ځلنده بورا لکه د ګلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او په دې شکر وباسه لوی وړه درنه چاپیر دي په دې شکر وباسه لوی وړه درنه چاپیر دي نور څه غواړې د خپلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او درانه ملګري در سره دي پښتانه دي درانه ملګري در سره دي پښتانه دي محفل کې د خغلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او رنګونه دي ګلونه دي وږمې دي پسرلی دی رنګونه دي ګلونه دي وږمې دي پسرلی دی د زرکو د بلبلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او چاپیر درنه شعرونه دي سندرې دي تاویږي چاپیر درنه شعرونه دي سندرې دي تاویږي د لوبو د غزلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او که چرته دي نما چرته نه لاړه خو هغه یې که چرته نه دي چرته نه ما لاړه خو هغه یې حجره کې د شډلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او که ډېر ملګري لاړلو خو ډېر ملګري راغلو که ډېر ملګري لاړلو خو ډېر ملګري راغلو نن هم د لسو شلو منځ کې بیا ناستې ځلنده او مقطع ده او ځلنده ستا نصیب شه په نصیب دي شه ځلنده ځلنده ستا نصیب شه په نصیب دي شه ځلنده نن بیا د نازولو منځ کې بیا ناستې ځلنده بیا دا زوړ غزل ده بس دا به درته ترنم تکنوی نورو سره ګرځم به سپین کنوی تورو سره ګرځم به تکنوی نورو سره ګرځم به سپین کنوی تورو سره ګرځم به سیال کا زورا ورو سرانا یما سیال کا زورا ورو سرانا یما سیال کا زورا ورو سرانا یما
کلی کې کمزورو سرا ګرځم به سپین کنوي تورو سرا ګرځم به لری دی منما د اسمان ستوري لری دی منما د اسمان ستوري لری دی منما د اسمان ستوري زد زمکې ستورو سرا ګرځم به سپین کنوي تورو سرا ګرځم به سو یاران به ویرا سرا څنګ په څنګ سو یاران به ویرا سرا څنګ په څنګ سو یاران به ویرا سرا څنګ په څنګ څنګ کې درې څلورو سرا ګرځم به سپین کنوي تورو سرا ګرځم به نور پسترګا ورو پسې ګرځما نور پسترګا ورو پسې ګرځما نور پسترګا ورو پسې ګرځما سو پور شمکورو سرا ګرځم سپین کنوي تورو سرا ګرځم ډیر بس پیو دریم کې وکړ دویم شعر کې د غوړه وره یا داسې بد نظر یو په مخ کې چې ته د غزل نه بد نظر نه مونږ نه کمیږي مونږ ځایي د کلمه کې ډیر مننه نه مشکله خیر دی یای ده مشروم دي ملګرو دا و زمونږ ګران مشر ځلاند اورکزی صاحب راځم بل ملګري طرف ته زمونږ د نني بانډار مشر میلمه د درویش اورکزی صاحب په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم درویش اورکزی صاحب وایي چې د ماښامونو شورا ممې وجنه د ماښامونو شورا ممې وجنه ای د یادونو شورا ممې وجنه او لا خو مې تنده ماته شوې نه ده د دریابونو شورا ممې وجنه او د کتابونو شورا ومې وجنه د ټوپکو شورا ممې وجنه په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم مونږ ګران مشر زمونږ د نني بانډار مشر میلمه ښاغلی خالق نور پانی صاحب ته چې راشي مونږ سره د خپل خوږ کلام شریک اندغه ځکه نه نه دی ښه ده سلام عرض کوم ټولو ملګرو ته او بیټیني صاحب نامو باندې بغلات شو خو د بانډار زلن صاحب تو سره جوړ دا تاسو ټولو مننه کوم چې د بانډار جګامه مو وګڼل او د بدري شعرونه به ته وایم چې مدام راځي ژړا زما په برخه چې مدام راځي ژړا زما په برخه لکه نشته چې خندا زما په برخه او ما د ښکلو ښاره ټول غمونه راوړو ما د ښکلو ښاره ټول غمونه راوړو بس پراته وم دا سودا زما په برخه او خلیق شاه تر اوربله پورې لاړم خو لیونۍ نه شوله بیا زما په برخه ترنم به نه وشي دا ترنم که سړی مهم داسې خوند نه کوي خل غزل مطلع د کوشش په پوکو د یار مخ کلا غټه او کلا ګل شي د یار مخ کلا غټه او کلا ګل شي د زړګې می په چغار ورته بلبل شي د زړګې می په چغار ورته بلبل شي ستړی ژوند خو به م یلا په سکون شي
ستړی ژوند خو به مې الله په سکون شي چې مې سر لاندې بلخ دسته سنګل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي ټول جهان ورته بدل بدل ښکارېږي ټول جهان ورته بدل بدل ښکارېږي چې په مینا کې اشنا د چا بدل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي مخامخ کېنه چې سترګو ته دې ګورم مخامخ کېنه چې سترګو ته دې ګورم د نیمګړی مې غزل چې مکمل شي د نیمګړی مې غزل چې مکمل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي ګلسلام صاحب دی د توته ډلې وي چې غزل غزل جانان ته مې ورخیال شي چې غزل غزل جانان ته مې ورخیال شي شاعر نه یم خو خیال مې ټول غزل شي شاعر نه یم خو خیال مې ټول غزل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي ځلم صاحب دی تو که اغیار مې کړو سایستا په مزار کې که اغیار مې کړو سایستا په مزار کې خلق شاه خو به په هغه سات په ګل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي د یار مخ کله غوټی او کله ګل شي دا زړګی مې په چغار ورته بلبل شي توجه مو جهان ملګرو دا و زموږ ګران مشر خالق شاه پانی صاحب چې تاسو نه خپل خوږ کلام واورېدو راځم زموږ د نی بانډار بل مشر میلمه طرف ته د انتخاب په دې شعرونو ورته بلنه ورکوم چې د تیارو په ښار کې اوسي او ډیوه نه ساتي چې د تیارو په ښار کې اوسي او ډیوه نه ساتي عجیبه خلک دي په کور کې آینه نه ساتي او هغه زما شعرونه خیر کړو ما ته پته ده بس اوس مې په کور کې د غزلو کتابچه نه ساتي په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم تیمور بنګس صاحب ته چې راشي موږ سره د خوږ کلام بسم الله الرحمن الرحیم صبح اول دوی غزلې ورته ویو ته خبر نه یې هغه یار دی په کوم حال کې پروت دی دا بیګا لیکلی دی ته خبر نه یې هغه یار دی په کوم حال کې پروت دی هغه خو تا پسې بیمار دی هسپتال کې پروت دی ډېره مننه ته خبر نه یې هغه یار دی په کوم حال کې پروت دی هغه خو تا پسې بیمار دی هسپتال کې پروت دی او نه پرې اثر کوي دمونه نه دارو د طبیب نه پرې اثر کوي دمونه نه دارو د طبیب تا ته نارې وهي دستا نوم یې په خیال کې پروت دی مننه او یار نه بغیر عاشقان خپل ژوندون هیڅ ژوند نه ګڼي یار نه بغیر عاشقان خپل ژوند هیڅ ژوند نه ګڼي د عاشق ژوند د معشوقې د ځنې خال کې پروت دی مننه او د نن سوځم اندازه مې د مخ رنګ نه کیږي د نن سوځم اندازه مې د مخ رنګ نه کیږي ما سوځوي اور ستا د حسن په جمال کې پروت دی او د سترګو جنگ کې زړه زخمی شي عجیبه کار نه دی د سترګو جنگ کې زړه زخمی شي عجیبه کار نه دی که زړه څومره پټ دی څومره په کمال کې پروت دی ډېره مننه او نن شل کاله مخکې چا چې تکبر کولو نن شل کاله مخکې چا چې تکبر کولو تیموره وګوره نن څومره په زوال کې پروت دی ډېره مننه
بل غزل دی هغوی داسې د یو بل په څنګ کې ناست وي هغوی داسې د یو بل په څنګ کې ناست وي لکه ګل چې خاص د ګل په څنګ کې ناست وي هغوی داسې د یو بل په څنګ کې ناست وي لکه ګل چې خاص د ګل په څنګ کې ناست وي او مشوکو کې کزاره وفا پیدا شوه مشوکو کې کزاره وفا پیدا شوه اشکان به یې بیا تل په څنګ کې ناست وي او د چې هر وخت تربت وم ځان ته ناست وم دا چې هر وخت تربت وم ځان ته ناست وم د ستا یاد مې د ګوګل په څنګ کې ناست وي او تا پسې زړه به یې للی روغ به نه شي تا پسې زړه به یې للی روغ به نه شي شپه او ورځ ستا د دورشل په څنګ کې ناست وي چې غریب و خپلو هیڅ کې نه ګڼلو چې غریب و خپلو هیڅ کې نه ګڼلو لږ چې ښه شو اوس یې خپل په څنګ کې ناست وي او بې له تا مې په چا مینه نه متېږي بې له تا مې په چا مینه نه متېږي کني هر مخام مثل په څنګ کې ناست وي او بې له تا مې په چا مینه نه متېږي کني هر مخام مثل په څنګ کې ناست وي او د چا غم لیونی کړی نه پوهېږي د چا غم لیونی کړی نه پوهېږي تیمور ځکه د ځنګل په څنګ کې ناست وي ډېره مننه خوشحاله ډېر ملګرو دا و زموږ ګران مشر تیمور بنګش صاحب چې تاسو نه خپل خواږه کلمونه واورېدو رزم زموږ د نی بنډار اعزازي میلمه طرف ته عبدالله ظاهر صاحب وایي چې د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی او شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی او ای زهیره چې خفه یې چېرته نه کړې ای زهیره نازولی یو سړی دی په دې ښکلو بیتونو بلنه ورکوم زموږ د اعزازي نني بنډار اعزازي میلمه ښاغلي امجد علي خوږ صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک ډیره زیاته مننه ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي زه درڅه په اجازه باندې خوار واره یو څو شعرونه یم غزل خو نه راځي راله مینه په تلي او راغلي کې وي مینه په تلي او راغلي کې وي چاوي وفا چې مړه ښکلي کې وي مینه په تلي او راغلي کې وي چاوي وفا چې مړه ښکلي کې وي او یو د اختر یو دوه نور پاتې دي بل به که خیر زما کلي کې وي او زه دې ګړم د زړه سر ته راته ځان مه وایه زه دې ګړم د زړه سر راته ځان مه وایه زه قربان کوم خو قربان مه وایه زه اوکستی شم پې لمبه شم سمیره یې رشم ای مهر سره راته وې خو بیجان مه وایه او چې مشروطي زما لالا کوي نو نه دي کوي چې مشروطي زما لالا کوي نو نه دي کوي زما شاعر که چېرته دا کوي نو نه دي کوي غزل دپاره بلا شته د موضوعګانې ډېرې چې بې عزتي مې د مولا کوي نو نه دي کوي غزل لپاره بلا شته د موضوعګانې ډېرې او چې بې عزتي مې د مولا کوي نو نه دي کوي چې ښه ویلی نه شم زه د شیخ نو بدې نه ویم ما ته په دې کې څوک واوا کوي نه دي کوي او سپرلیا امن نه وروړي بېرنګه مخ تې ورک شه سپرلیا امن نه وروړي بېرنګه مخ تې ورک شه او تر هغې مونږ خلاص نه شو د جنګه مخ تې ورک شه زه تورې چنګړی میترې داسې راته ووې بدرنګې راته ووې چې بدرنګه مخ تې ورک شه یو څو شعرونه نور هم چې زه څه به چاله ورکړم د اختر مبارکي زه څه به چاله ورکړم د اختر مبارکي او رانه که پکې ماله چې دلبر مبارکي ویل دې نه بغیر بل څه کار دې نشته اوسګار خیله سحر مبارکي او مازدیګر مبارکي ویل دې نه بغیر بل څه کار دې نشته اوسګار خیله او سحر مبارکي او مازدیګر مبارکي نو رقیب سره د یاره به جګۍ په لاس کې صحیح کړ ورکوله په بیا بیا دې برابر مبارکي جانان که مې ګڼې نو دا مې وره سر کټاکه در کوم بیا زه د گنجي سر مبارکي او ډومبې ځل خو دې نه چې ته خوږه داسې جاړي مونږ کړې د همدغسې اکثر مبارکي ډېره مننه ډېر راته رایادېږي نه
جوړ کړی چې شور وي د پخوانه داسې اورم جوړ کړی چې شور وي د پخوانه داسې اورم او خړ سپیم د ګیدړ رور وي د پخوانه داسې اورم مګلې ماشوکو پی وي تارکول سره رقیبان رقیب سړی به تور عاشق سړی به تور وي د پخوانه داسې اورم پټۍ چې جماعتونو نه سپلی دا مې یقین دی چې دی په خر سور وي د پخوانه داسې اورم او پښتونه که پښتو ژبه شوه وروستو چا نه پاتې عمده به غټ پیغور وي د پخوانه داسې اورم پښتونه که پښتو ژبه شوه وروستو چا نه پاتې عمده به غټ پیغور وي د پخوانه داسې اورم او چې راځي مشاعرې له نو سره شاعر نه دی چې کاپي ته پاتې کور وي د پخوانه داسې اورم چې راځي مشاعرې له نو سره شاعر نه دی چې کاپي ته پاتې کور وي د پخوانه داسې اورم او چې پردې غزلې خوښ شي خپل نوم پکې زر لیکي عمدې سړي کې اور وي د پخوانه داسې اورم چې پردې غزلې خوښ شي خپل نوم پکې زر لیکي عمدې سړي کې اور وي د پخوانه داسې اورم دا خوږ چې نن ملګرو په هر چا باندې خوږ لګي دعا به د مور وي د پخوانه داسې اورم اخر یو کتاب یم چې داسې خو نه ده چې معیار وخت سحر کې وخي داسې خو نه ده چې معیار وخت سحر کې وخي او کله ناکله مې دا ښځه مازدیګر کې وخي خوږه زما د هغې مینه ده څه داسې رنګه لکه گنجې سړی ګومنځه چې په سر کې وخي ډېره مننه شکریه ملګرو اوس دا زموږ ګران ملګری امجد علي خوږ صاحب چې تاسو نه خپل خواږه خواږه شعرونه واورېدو راځم زموږ د نني بانډار صدر محفل طرف ته د انتها په دې شعرونو ورته بلنه ورکوم چې که انبار وي راته پروت د مسایلو خو زه اورم اشرنګا ستا د فایلو او ستا د مینې عجیبه شان فلسفه وه چې قایل کړم بغیر د دلایلو په دې ښکلو بیتونو زموږ ګران مشر ابوالسلام افریدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي بسم الله الرحمن الرحیم وړمبای خو ټولو ملګریو له د لوی اختر مبارکي یم او هغې نه پاس د امیر بیټني صاحب او د هغه د انډیوالانو ډېره مننه کوم چې دا بانډار یې را جوړ کړو موږ یوې دوو نه درو ټولنو ملګري دلته کې اوس په دې پروګرام کې موجود دي او ملاقات مو وشو لیدل کتل مو وشو پیژنګلو مو وشو او بس هغه کرونا په وجې ډېرې مودې نه مو غزلې مزلې ویلي نه دي اوس هغه بړاس مو وته و نورې خبرې ځلان صاحب وکړې ډېرې خبرې مولا رسیم نه خو غزلې به وایو غزل ده چې ځای به مې ونه کړي بل ښکلی ابدن په زړه کې ځای به مې ونه کړي بل ښکلی ابدن په زړه کې د ستا یادونه به ساتم امانتن په زړه کې مننه ځای به مې ونه کړي بل ښکلی ابدن په زړه کې د ستا یادونه به ساتم امانتن په زړه کې او د خاورو جوړ بوتان کمات کړم دایمن په زړه کې د خاورو جوړ بوتان کمات کړم دایمن په زړه کې د جانان مینه خو ساتې شم شران په زړه کې مننه او زه د اصلاح په غرض خپل ځان سره هم زد کوم زه د اصلاح په غرض خپل ځان سره هم زد کوم حسد نفرت کینه مې نشته قطعاً په زړه کې مننه زه د اصلاح په غرض خپل ځان سره هم زد کوم حسد نفرت کینه مې نشته قطعاً په زړه کې او یو ځل چې کړی بغاوت چاله بلنې زما یو ځل چې کړی بغاوت چاله بلنې